السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ تو فرمائے، اے معاذ، پر اللہ تعالی قسم زستا سره مینه لرم. اے معاذ، زتا ته وصیت کوم چې له هر منځه وروسته دغه الفاظ ویل مه پرېږده: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ تعالی، زما سره ستا په ذکر، ستا په شکر او ښه بندګۍ کې مرسته وکړئ. په درمنو څوک غواړي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورسره مینه ولري، نو دغه مبارک ذکر یا دعا د هر مانځه وروسته ووایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.